بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د ښځې لپاره برچاکي کالي اغوستل جایز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قاموس الفقه 4 جلد صفحه 502 کې مستقل عنوان ایښی دی: لباس یا جامه که د نارینه د پاره که د ښځینه د پاره دا 5 ډوله ده: مستحب لباس او مباح لباس، مکروه لباس، حرام لباس. فرض لباس، مستحب لباس، مباح لباس، مکروه لباس، حرام لباس. دا 5 قسمونه د لباس دي. دومره قدر لباس چې د نارینه عورت پکې پټ وي یا د ښځې عورت پکې پټ وي، دومره قدر لباس کول فرض دي. د نارینه عورت د زنګانه څخه تر نامه پورې او د ښځې بدن ټول بدن عورت دی. دومره قدر چې د دې عورت پکې پټ سي، دومره قدر لباس دا فرض دی. البته د نامحرمو کسانو څخه مخ و لاسونه پټول هم لازمي عمل دی. او مستحب لباس هغه دی چې څرنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه او صحابیاتو بیبیانو لباسو هغه لباس کول دا مستحب دی. نارینه هم پراخ لباس چې ټول بدن یې پکې پټ وي، سره د لنګوټې تر بجلکو لوړ، او د ښځې چې ټول بدن پکې پټ وي، دومره قدر لباس کول پراخ لباس چې د بدن اعضا یې نه معلومیږي او بدن یې ټول پکې پټ وي، دا مستحب لباس دی. او مکروه لباس دا دی چې نارینه او یا ښځینه داسې یو لباس وکړي چې په هغه کې کبر وي، د کبر په خاطر باندې یا د غرور په خاطر باندې لباس کوي. داسې لباس کول جائز نه دي. او حرام لباس دا دی چې یوه ښځه داسې جامه وکړي چې د نارینه سره تشبیه پکښې راسي یا د کفارو سره تشبیه پکښې راسي، یا بالعکس نارینه هم داسې لباس وکړي چې د کفارو یو خاص شعار وي یا د فساقو د فجارو خاص شعار وي. هغسې لباس کول دا ناجائز دی، یا د ښځې تشبیه د نارینه سره راځي. نو برچاکي کالي که چیرې لنډ او تنګ وي، په بدن پورې مښتي وي، د بدن اعضا یې پکښې معلومیږي، نو جایز نه دي. او که چیرې پراخ کالي وي، بدن یې پکښې پټ وي، برچاکي وي، پر دې باندې کوم شرعي ممانعت نشته. قاموس الفقه جلد 4 صفحه 504. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.